آرون جان خوش آمدی به ولایت زیبای وردک. خوش باشی. سلام به شما، سلام به مردم افغانستان، به مردم وردک. همراه ما کل بچهای تیم ملی مثلا پاستر ما ابراهیم زازه، سنتر ما واسه جان قیومی، سعید حبیب، شاهد بدلو، نزیر آصفی، منتظر حسین حافظی. خب تاسو سره په ټیم کې څوک دي داسې پیاوړی لوبغاړي څوک دي؟ ما سره په ټیم کې ټول اندغه میدان وردګ ولایت کسان دي، داسې خاص څوک ما سره نشته. ملي لوبغاړي ما سره نشته. د ملي ټیم لوبغاړي سره نشته؟ نه، ما سره ملي ټیم لوبغاړي نشته. اساسي ستونزه څه شی ده چې باید هغه حل شي؟ اساسي ستونزه خو میدان وردګ ولایت کې د جمنازیمو جوړېدل دي. دا اوس تاسو وګورئ په داسې هوا کې دا زموږ لایټونه چې دغه ډېر مشکلات جوړوي ورزشکارانو ته. نو همدا مشکلات موږ لرو، د جمنازیمو لري، سایلبین ډېر لرو، جمنازیمونه نه لرو. سلامونه ښه راغلاست دوستانو. عطاالله وردګ یم، د سلبیال عبدالرحیم څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. دا د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد سیمه ده. لکه څنګه چې ګورئ دلته مینوال راغلي د والیبال لوبو د کتلو لپاره، چې اوس دویمه نیمه پایلوبه د منتخب جالیز او ځواک میدان ترمنځ دواړه ټیمونو کې د ملي ټیم لوبغاړي دي. نو اوس به د خیر شروع شي. د خیره به پایلوبه چې ده، پایلوبه به یې د خیر سره د لغمان حاجي جاوید ټیم سره به وي. نو دوستانو غواړم تاسو ته یې خپرونه ولرم، تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. پشتو بگویم فارسی؟ خب فارسی. پشتو میفهمم. خب دوستان عزیز، هارون جان که شما میشناسین، هارون جان نیکروز، اما تو هارون جان نیکروز که در ولایت زیبای وردگ آمده و همراه دیگه شاهد بدلون است، دیگه یکی از همون شوتر چپ است دیگه ما خیلی علاقمندان همینجا داره. هارون جان خوش آمدی به ولایت زیبای وردگ. خوش باشی. سلام به شما، سلام به مردم افغانستان، به مردم وردک. بخیر باش، سلامت باشی. امروز دیگه بخیر اینجا دیگه تورنمنت است دیگه سیمی فاینال است دیگه، همراه شاهد جان بدلون هستی دیگه. بخیر امید داری که بخیر فاینال بخیر بازی کنی؟ زحمت خدا کشیدیم چیزی بخیر باشه. بالکل. نمی تیم شما کی است؟ کل اکثریتش کی است؟ میگه بچهای هستن ملی تیم. میتونی همون نامش رو ما بگیری کی است همراه تو؟ همراه ما کل بچهای تیم ملی مثلا پاستر ما ابراهیم زازه، سنتر ما واسه جان قیومی، سعید حبیب، شاهد بدلو، نزیر آصفی، منتظر حسین حافظی. خب نام خدا می قد والیبال کی است؟ خیلی بلند است. ها فقط مهم است والیبال. اما تو اندازه کردی که قد چند متر خواهد باشه؟ اما تو اندازه کردی که قد چند متر خواهد باشه؟ از یک والیبالر 1.90 باید بالا باشه. از چند است؟ از ما 1.95. ماهر نام خدا 5 سانتی متر. بخیر باش هارون جان، بخیر باشی. دوستانو دا د نیمه پایلوب دویم ټیم ده چې د خیر سره د منتخب جالی سره به لوبه کوي او د خیر سره پایلوب ته وځي. دغه بچانو ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. سوال مې شي ان شاء الله ټول په خیر. څومره په ځان ډاډمن یاست د خیر سره چې دغه رقیب ته یا مقابل ټیم ته ماتې ورکړي د خیر پایلوب ته وځي؟ ان شاء الله خپل زحمت کوشش وکړو. نو بس لوبه د لوبه کې برد و باخت لري، نو د برد په حالت کې باید خلک خوشاله او د باخت په حالت کې باید ډیر مایوس هم نشي. دا لوبه د برد و باخت لري. بالکل. تاسو سره په ټیم کې څوک دي داسې پیاوړی لوبغاړي څوک دي؟ ما سره په ټیم کې ټول اندغه میدان وردګ ولایت کسان دي، داسې خاص څوک ما سره نشته. ملي لوبغاړي ما سره نشته. د ملي ټیم لوبغاړي سره نشته؟ نه، ما سره ملي ټیم لوبغاړي نشته. تاسو تکړه لوبغاړي د کوم ډیر د فوکس د پیډر د خیر سره تاسو به خلک نن به خلو برات عبدالرحمن کوي. عبدالرحمن کوم یو د عبدالرحمن؟ عبدالرحمن ستام دلته ځان نرمش کوي. ها
څومره خوشاله چې دغسې لوبې ترسره کېږي مخکې هم په میدان ښار کې وې اوس دلته په شیخ آباد کې دي نو څومره خوشاله دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې د میدان وردګو په ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد سیمه کې داسې یو ستر ټورنمنټ ولایتي ټورنمنټ په لار اچولی دا ډېر د خوشحالۍ ځای بالکل اوس خو دغه لوبې شروع کېږي تاسو هم ګورئ نو تاسو هم هغه ستونزې سره شاید ډېر مخامخ یاستئ چې اساسي ستونزه څه شی ده چې باید هغه حل شي اساسي ستونزه خو میدان وردګ ولایت کې د جمنازیمو جوړېدل دي دا اوس تاسو وګورئ په داسې آب و هوا کې دا زموږ لایټونه چې دغه ډېر مشکلات جوړوي ورزشکارانو ته نو همدا مشکلات چې موږ لرو د جمنازیمو لري سایلبین ډېر لرو جمنازیمونه نه لرو دا که چېرته دغسې لوبې په جمنازیمو کې وشي دا به ډېرې خوندورې او جذابه وي ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ Asisi Zakiri Hamish has